د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو مکی زندگی دا او یو مدنی زندگی دا. مکی زندگی کې د ټول نه زیات تکالیف ځکه حکم د جهاد لا نو، مسلمانان کمزوري د کافرو د طرف نه چې څومره هغې کولی شو دومره تکلیفونه د دې تکلیفونو نه د بچ کېدو دپاره نبی علیه الصلاۃ والسلام مسلمانانو ته وفرمایل وی کو په تاسو کې څوک طاقت لرئ چې حبشې ته تللی شئ نو هلته لاړ شئ، مکه پرېږدوئ ځکه دا کافر دا ظالمان تاسو په آرام سره نه پرېږدي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته هم ډېر تکلیفونه رسول، خو بیا هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام قام قبیله وه، نسب و د هغې یره په زړه کې موجود وه. د دې وجې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ډېر څه نه شو ویلی، خو چې کوم غریب صحابه کرامو د چا سوقونه نو چې څومره ظلم ستم څومره د کفارو نه کېدی شو نو دومره د غریبانانو مسلمانانو سره ظلمونه وکړل. نو هغې صحابه کرامو ته چې مکه مکرمه کې طاقت نه و څوک یې ونوي تاسو حبشې ته لاړ شئ د دوی د تکلیفونو نه به بچ شي. نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې په حکم باندې دغه صحابه کرامو حبشې ته هجرت وکړو. انت ورته دا خبر ورسېدو چې مکی والا مسلمانان شوي دي، د حبشې نه چې واپس رالو خبر درو د هغې نه پې زیات ظلمونه شروع شو، د هغې نه زیات هغې د نبي علیه الصلاۃ والسلام دشمني شروع کړې وه. نو بیا نبي علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل زما نه مخکې ځئ مدینې منورې ته او زم په تاسو پسې در روان یم. نو یو زندگی د نبی علیه الصلاۃ والسلام مکی وه، دویمه زندگی بیا د مدینې منورې وه. مدینې منورې ته نبی علیه الصلاۃ والسلام هجرت وکړو، هلته کې مختلفې غذاګانې وشولې او د هغې ټایم په ټایم باندې موږ ذکر کړی دی. اخري غذا د نبی علیه الصلاۃ والسلام غزوه تبوک وه، د هغې نه مخکې فتح مکه وشوله. مکه فتح شوه، د کوم کلی نه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ایستلی شوی هغې کلي ته نبی علیه الصلاۃ والسلام واپس شو، بطور غلبه واپس شو، غلبه واپس شو، بطور فتح واپس شو. مکه مکرمه کې په خانه کعبه کې بوتان پراتو، خانه کعبه د بوتانو نه صفا شوله او بلال رضی الله تعالی عنہ د خانه کعبې چت ته وخته او د خانه کعبې په چت باندې آذان وکړو، د خانه کعبې په چت باندې آذان یې وکړو. نو داسې غلبه الله تبارک وتعالی مسلمانانو ته ور نصیب کړه، دا فتح ور نصیب کړه. نو چې کله او په عربو کې د ټولو نه لویه قبیله چې ونه هغه قریش و. قریش د قریشو سرداري دا ټولو عربو منلې وه، ښه عزتمن خلک و، خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دشمنۍ کې د ټولو نه مخکې وو. ځوانانو خو یې مخکې نه اسلام راوړی و، خو چې څومره بوډاګان و هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دشمنۍ کې د ټولو کفارو نه زیات، حتی تر دې پورې چې د نبی علیه السلام خپل تره ابو لهب د ټولو نه سخت دشمن د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی و. نو هلکان خو یې د مخکې نه مسلمانانو د فتح مکې په ورځ باندې چې کوم بوډاګان پاتې و هغې اسلام راوړ. نو عرب پوه شولو چې یاره اوس په دنیا باندې د اسلام غلبه را روانه ده، نو بیا به خلکو وفدونه رالیږل د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله او ملاقاتونو له راتله به یو وفد به راته او مسلمانېده به، او الله تبارک وتعالی هغه آیتونه رښتیا کړو چې اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. اوس به خلک ډلې ډلې راځي او په اسلام کې به داخلېږي. نو چې کله فتح مکه وشوه نو د هغې نه وروسته مختلف وفود را روان شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله او اسلام به یې راوړو. په دغې وفودو کې یو وفد د ثقیف هم و ثقیف قبیله، دوی رالو د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په لاس باندې بیعت وکړو، اسلام یې راوړو. د هغه ثقیف قبیله و چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام په طایف باندې حمله وکړله، دوی په کلاګانو کې پناه واغسته او د هغې طرف نه مسلمانانو ته ډېر سخت تکلیف ورکړو، سخت تکلیف.
په غشو باندې مسلمانان ویشتل، ډېر صحابه کرام پکې شهیدان هم کړل. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی زه چې زو دا کلا نه فتح کیږي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام واپس را روان شو. نو په لاره کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو تن وویل وی د الله پاک پیغمبر دې ثقیف والو ته خیری وکړه. دوی خو موږ ډېر سخت په تکلیف کړو، دوی خو موږ په دې غشو باندې زره زره کړو، زخمي کړو، ته ورته خیری وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی اللهم اهد ثقیفا وآت بهم مسلمین. الله دې ثقیف والو ته هدایت وکړه او الله ما ته داسې راولي چې مسلمانان. نبی علیه السلام خیره ونه کړه، بد دعا ونه کړه، بلکې څه ورته وکړه؟ دعا یې وکړه. الله دې ثقیف والو ته هدایت وکړه، الله زما خواله په خپل مسلمانان راوله. بس د نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه دعا و چې الله تبارک وتعالى قبول کړه. ډیر وخت پکې تیر نو چې ثقیف والا را روان شو. دا د عبد یا د لیل د مشري کوله د ادوتن په دې کې د په مشري کې دوی را روان شو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله را ورسېدل. چې را روانو په لار باندې صحابه کرام خبر شو. نو اول چې په دوی کې خبر شو نو مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ دوی را روانو په لار باندې. چې کله مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی دوی ولیدل نو ډیر سخت خوشاله شو. وی زما نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سیر کوم چې د الله پاک پیغمبر ته چې د چا د پاره دعا وختي هغه فرشته را روان دي مسلمان ستا خواله را روان دي. وی دا سیر په نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم. ابو بکر رضی الله عنه مغیره رضی الله عنه ولکه مغیره ولې دې په منډه باندې روان یو خوشاله وی ثقیف والا را روان دي مسلمانی کې په نبی علیہ السلام سیر کوم. ابو بکر رضی الله عنه ته فرمایلی دا خوش دا مکتمال راکړه، دا مکتمال راکړه چې دا زیر زه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم. مغیره ورته ویل زه ټیک ده ما خو چې دا زیر به زه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم خو زه تی وکړه. ابو بکر رضی الله عنه په منډه راغی وی د الله پاک پیغمبره ثقیف والا ستا خواله را روان دي د اسلام د لپاره مسلمانی دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خبر واوریدو ډیر زیات خوشاله شو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په مسجد نبوي کې دوی له ځان له خیمه ټک وخی، ځان له ولزه ټک وخی چې پاغي کې پاتې کیږي. په دې به زموږ دا خبري ووري د مسلمانانو دا اخلاق به یو بل سره ویني، زموږ دا ژوند چې ویني ځکه چې جمعات کې اعمال کیږي کنه. نو په دې جمعات کې ولا خیمه ټک وای مسجد نبوي کې زموږ دا هر څه ویني. او خالد بن سعید رضی الله تعالی عنہ فرمایل د خوراک سکاک تنظیم به ته د دوی کوي تر څو پورې چې دوی په مسجد نبوي کې وي. نو خالد بن سعید رضی الله عنه د خوراک سکاک تنظیم به ته کوي. هغه ټیک ده. دوی چې راورسېدل مسجد نبوي ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر سخت خوشاله شو، ګړه بړه وشوله. دا کم خیمه چې د پدام استاسو لپاره تیار کړی په دې کې پاتې کیږي. وی ټیک ده. نو د خالد بن سعید رضی الله عنه چې بدوی له خوراک راوړه کنه دې ورته موږ در هغه پورې نو پر تر سوچ ته په خپل نه خوړلې شک وکنه بیا سره د مسلمانانو فکر ته چرته زخر وانه چي. نو خالد بن سعید چې بدوی له خوراک راوړه دوی ودا هغه پورې نه سکو وډم په ته خو ورستو به موږ خالد بن سعید به خوراک وکړو دوی به شروع شو به خوړل. سوره زیات تکي تیر کړی. نو بیا وی موږ مسلمانۍ کو زموږ یو څو شرایط ډیر عجیب شرطونه کې خدای وی کم یو خو زموږ دا شرط چې موږ ته به مونځ معافي موږ به مونځ نه کوو. نبی رسول الله ته ویل موږ مسلمانۍ کو یو شرط دی چې موږ به مونځ نه کوو. دا خو ځاله ګران کار دی. وی دیم شرط دا دی چې زموږ کم غټ بوت ته لات زموږ چې کم غټ بوت دی وی هغه به نه ماتوي، د 3 کالو پورې باغ نه ماتوي. وی ځکه چې زموږ بچي او خزي په باندې ډیر زیات مین دي، په لات بوت باندې ډیر زیات مین دي. نو کو تاسو هغه ماتوي نه زمونږ بچي او خزي تاسو نه درکې. نو لات بوت په نه ماتوي د 3 کالو پورې. او دریم شرط دا دی چې زمونږ بوتان به زمونږ په لاس باندې په موږ نه ماتوي، زمونږ بوتان به زمونږ په لاس باندې په موږ باندې نه ماتوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا 3 شرطونه وړي دا اولنو 2 شرطونه خو بالکل انکار وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا خیر فی دین لا صلاة فیه. هغه دین کې هیڅ خیر نشته چې پای کې مونږ نه بکم دین کې مونږ نه باید دین کې سنشتہ خیر نشته. د دې اول شرط دا موږ ته مونږ معافي. نبی علیہ السلام هغه دین نه دی چې مونږ پکې نه. دویم شرط دا و چې لات بوت په 3 کال نه ماتوي. نبی علیہ السلام فرمایي لا زبوتونه ماتون کې بوتان ساتون کې نه ما 3 کال به زبوت ساتم. زبوتان ماتون کې ما د بوتانو ساتون کې نه ما. دا 2 شرطونه تاسو نه منځوريږي. او دریم شرط تاسو وایي چې زمونږ بوتان به زمونږ په لاس نه ماتي،
خیر دی خدای سمه ماته زه به په بل چا باندې مات کړم زه به په بل چا باندې مات کړم عزت ټیک شو دوی اسلام راوړو مسلمانان شو په دې کې د ټول نه چې کم عمر د کم صحابي وو هغه نوم عثمان ابن ابي العاص عثمان ابن ابي العاص دا په دې ټولو کې کم عمر صحابي وو ابو بکر رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل د الله پاک پیغمبر تعالی په ډیر ذهین دی د اسلام د شریعت مسلې ډیر زر زر یادول شي نو دی ورله امیر مقرر کړ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان بن ابي العاص رضی الله تعالی د لپاره امیر مقرر کو وې د دین مسلې بدرته دي ځکه اگر چې پتا شي کې کشر دی اگر چې پتا شي کې کم عمر دی خو ذهین دی د دین مسلې ډیر یاد کړی نو دی بس تاسو امیر او مشر بوي ټیک دی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو تنو ته حکم کو ابو سفیان رضی الله تعالی او مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی دوی دواړو ته وویل وې تاسو لاړ شئ د الله بت چې د دوی دادا مات کړي دوی دواړه روان شو ابو سفیان رضی الله تعالی ته سعود راغی غپات شو او دا مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی په خپل لار طائف ته ورسید او چې ورسید نو د لات بت د ماتول چې اراده وکړه او خزه بچي خبر شو نو ټول خزه د کورونو نو سرتور سر رامنډي والی سرتور سر روته وی زموږ لات لګره گزار ورنکي بودری به در پیخه کی نقصان به در ورسي ځان دې نو ساته غوري لات ته سونه وای مغیره ابن شعبه رضی الله عنه چې ستکه یاپل اوچت کو راپړي خود ماته کو دړي کو هغه ګډیر شي زر پراتو کالی پراتو ډیر سامان پراتو هغه راو غستل نبی علیہ الصلوۃ والسلام راو د الله پاک پیغمبر د غلات بوت نبی دا مالی غنیمت راوړی سره خدا سره ودا شزونه سره نبی علیہ السلام سره غریب صحابه کرام په باندې قرضه واغې ورته دا تاسو په قرضو ته ورکړي بلې قرضې په سکای ادا کړي نو په هر حال دا یو وفد راغلی و چې دا وفد ثقيف ورته ویل شي وفد ثقيف دوی رالو دا هغه ثقيف والو چې مسلمانانو ته نبی علیہ السلام ته ډیر تکلیفونه رسولي بیا دوی رالو په اسلام کې څه شو داخل شو الله یې ومنو په دوی پسې بل وفد بني عامر کله چې نبی علیہ السلام د تبوک د جنگ نه واپس وکړه نو دا بنو عامر رالو د نبی علیہ السلام په خدمت کې حاضر شو وی د الله پاک پیغمبر مون ایمان راوړو او په دوی کې دوه تنه وی د یو نوم عامر بن طفیل او د دویم نوم اربد بن قیس دوی چرالو دوی د نبی علیہ السلام سره خبرې شروع کړې خو دوی په لار باندې وصلا کړې و د عامر بن طفیل د اربد بن قیس ته ویل وی زه به دا پیغمبر په خبرو کې راولم ما زه ورته چې موږ مسلمانې ګو نو دې چې زما سره په خبرو کې چې تبنا سره په تور روبا سي سر به مسلمانان د پیغمبر نه بسوي سروي کار به تمام دا منافقت کړو نو دوی چې څنګه رالو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل انت سیدنا تزم سرداری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي وی خپل خبره کوي سره راغلی خو د شیطان ګورې ما وروي نبی علیہ السلام په پوښو خپل خبره کوي راغلی سره خو ګورې د شیطان ما وروي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل سردار صرف یو الله دې زمام سردار دی استاد هم سردار دی زه تاسو سردار نه یم الله زموږ سردار دی بیا دورته خبرې شروع کړې د عامر بن طفیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وویل ته ما خپل خالص دوست جوړ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل دا چرتم نشي کېدی تر څو چې تا ایمان نه راوړې درای پورې ته زما دوست نشي کېدی ایمان راوړو زه به دوست جوړ کما بیا ورته عامر وی کو چرته زه مسلمان شم ته به مال سره راکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل استاد لپاره هغه څه چې کوم د عام مسلمانانو لپاره ته سملاوي کې صحت داغي نه هغه بستای نبی ورته عامر ابن طفیل وی دا سی وک کنه چې په باندو باندې بستا حکومت او په خاریو به زما حکومت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل عامر ابن طفیل وی په باندو باندې به تو حکومت کوي په خاریو به زه حکومت کوم بس زه خپل کبیر راوم چې موږ ټول مسلمانان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي دا نشي کېدی نبی او عامر ابن طفیل وی زما خبره اومنه کنه عطفان در باندې راولم د عطفان سخت جنگجو قبیله وا وی زما خبره اومنه کنه بنو عطفان در باندې راولم او دا مدینه بدر نه خالی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ته د دې قدرت نه لري ته د دې طاقت نه لري چې دواړو خبرې ختم کړې د عامر ابن طفیل قوت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خواله چې بارته وت د عامر ابن طفیل د خپل مرګري ته وای اربد ته عجیب انساني ما څومره ټیم په خبرو کې لګولې وو ما چې ته په وس گزارو کې تا په گزار نه کو
ما خو ته دننه کړی وې دې دپاره ځان سره چې زه به په خبرو کوم او دې چې ما سره په خبرو کې ته به تور وباسې سر به دې ووایي. نه عجیبه انسان یې زما خبرې د نبي علیه السلام سره ختمې شو او تا پرې ګزار هم ونه کړو. عربد ورته وویل چې کله ما تورې ته لاس کړی او په نبي علیه السلام مې د ګزار اراده کړې نو دومره مخې ته یو خایل جوړ شوی دی. وی څنګه؟ وی اول ځل چې ما اراده وکړه تورې ته مې لاس کړو که نه نو زما او د نبي علیه السلام په منځ کې د اوسپنې دیوال جوړ شو. دیوال جوړ شو زما نه پناه شو نو ما پرې څنګه ګزار کړی نه چې تورې نه مې لاس دی خوا کړو نه دیوال بیا ختم شو. وی بیا چې تا په خبرو کې راوس ما بیا تورې ته لاس کړو چې تورې ته مې لاس کړو ناڅاپه یو غټ اوښ راغی خوله یې وازه کړه زما دې سر ته یې د خوله راښکته کړه. نو ما وی چې په نبي علیه السلام ګزار څه خو اوښ رانه سر ووم نو زه ځان له په یاره کې شوم نو زر مې چې لاس دی خوا کړو اوښ هم ختم شو. نو ما چې په نبي علیه السلام باندې د ګزار کول اراده کړې ده نو ما ته دومره یو خیال جوړ شوی دی د دې وجې نه ما پرې ګزار ونه کړو. دوی چې د نبي علیه السلام د خوا نه راووتل نبي علیه السلام د خولې نه بددعا ووته. یا عامر ابن طفیله الله تبارک وتعالی دې هلاک الله دې تا هلاک کړي. دا عامر ابن طفیل چې واپس راتو که نه خپل قبیلې ته په لاره باندې طاعون مرض پرې راغی. دا یو مهلکه بیماري د طاعون بیماري دا پرې ولګېده او داسې بیمار شو چې بس دا اندامونه به یې ریجېدل داسې په کټ باندې پروت نو په عربو کې دا عادت و چې کوم به ځان ته ډېر بهادر وي مشهور سړی به نو هغه چې به په کټ باندې مړ شو نو خلک دا به زما دپاره پیغور دی خو مشر سړی یم بهادر سړی یم د قبیلې سردار یادېږم زه به په کټ هم مرم ځکه چې هغوی به اکثر په جنګونو کې مړه کېدل په جنګونو کې مړه کېدل. نو ده چې بیمار شو په طاعون مرض باندې او پوه شو چې زه په بستره مرم په بستره مرم نو یاره په بستره باندې مرګ خو زما دپاره پیغور دی وي چې ما له اس راولی اس یې ور راوستو اس یې ورته ودرو او چې اس یې ورته ودرو توره یې د ځان سره راوستو اس ته وخت او چې وخت دا الفاظ وي یا ملک الموت ابرز لی یا ملک الموت ابرز لی اے د مرګ فرشتي اوس زما مقابلې ته راوځه. بېوقوفو اے د مرګ فرشتي اوس زما مقابلې ته راوځه او اس باندې سور شو او روان شو او څنګه چې اس منډه کړی د ښکته راووته د اس په خپو کې راوښکلی شو مردار شو دی خو په دې طریقه باندې مړ شو. دا بل چې کومو عربد دی چې قوم ته راورسېدو نو ده ورته وي هغوی دې تپوس کوي دا څنګه سړی و څنګه دین و وی ډېر بېکاره دین دی دغه پیغمبر ډېر بېکاره دین دی ډېر بېکاره سړی دی نعوذ بالله دا خبرې وکړې دي. او 2 ورځې بعد بیا دې اوښ ته وختو چرته تو او چې څنګه اوښ ته وختو روان شو که نه د اسمان له پتندر راتاو شو په هغې ځای باندې پیره شو دې مالته کې مردار شو. الله تبارک وتعالی دا دواړه داسې مردار کړو او بیا یې قبیله راله په نبي علیه السلام باندې اسلام راوړو. د دې دوو په قسمت کې الله تبارک وتعالی ایمان نه ویښې نوره چې څومره قبیله وه الله تبارک وتعالی د هغې په قسمت کې ایمان لیکلی او هغې ایمان راوړو. دا به هر حال بیا یوه قبیله به راتله یوه قبیله به راتله د فتح مکې نه وروستو او مسلمانېده به نو دا 2 قبیلې وي یو وفد بن عامر او دویم وفد ثقیف چې دا د نبي علیه السلام سخت دشمنان خو د فتح مکې نه وروستو دوی هم راله او بیا په نبي علیه السلام باندې څه راوړو ایمان راوړو او مسلمانان شو. خو چې د چا په قسمت کې ایمان نه و هغه د دنیا نه بې ایمانه لاړو او د چا په قسمت کې چې ایمان و الله تبارک وتعالی هغه مسلمانان کړو. نو وی په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت چې دی هغه دا دی چې موږ ته الله ایمان نصیب کړی دی. په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت څه دی که موږ په دې هر څومره نعمتونو باندې آدم علیه السلام د شانه چې الله تبارک وتعالی اولاد پیدا کو نو آدم علیه السلام ته الله تبارک وتعالی وفرمایي دا ستا اولاد دی وګوره نو چې آدم علیه السلام د خپل اولاد ته وکتل که نه نو په دې اولاد کې څوک سره دی او څوک سپین دی څوک مالدار دی څوک غریب دی څوک کافر دی څوک مسلمان دی څوک معذور دی او څوک روغ دی ټول ګډ وډ دی یو شان نه دي. نو آدم علیه السلام د الله په دربار کې درخواست وکړو وی الله زما د اولاد د یو شان ولې نه پیدا کړم دا دې ولې د یو بل نه کوز او پورته پیدا کړ یو شان دی الله ولې نه پیدا کول. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل ای آدمه دا مې ځکه داسې پیدا کړی چې دوی شکر وباسي څه وباسي شکر وباسي. څنګه به شکر وباسي مالدار چې غریب ته وګوري نو دی په خپله مالدارۍ باندې څه وباسي شکر وباسي. غریب چې معذور ته وګوري نو غریب به وایي یا الله ستا لاک شکر دی خیر دی کو غریب یم خو په اندامونو خو روغ یم که نه نو دی به څه وباسي دا غریب به په دې خپله غریبۍ باندې شکر وباسي. ښه نو دا معذور به په څه باندې شکر وباسي چې د یو سړي لاس نشته خپې نشته سترګې نشته دی
ایس نشته په ټولو اندامونو معذور دی الله ته به څنګه شکر وباسي الله تبارک وتعالی وفرمایل وی دې خیر د کو په اندامونو باندې معذور دی لاس نشته خپې نشته سترګې نشته معذور دی خو چې مسلمان دی نو دی به چې الله خیر دی چې معذور یم خو شکر دا دی چې مسلمان دی پیدا کړم چې کافر نه یم څه نه کافر نه یم خیر دی کو په دنیا کې معذور یم خو لږې ورځې ژوند دی ختمه بشي په آخرت کې خو به معذور نه یم کنه خبره مې درته دا کوله چې دا ایمان دا د ټولو نه لوی نعمت دی په لاسو باندې معذور ای په خپو باندې معذور ای سترګې دي نشته په ژبه باندې خبرې نشي کولی خو چې الله مسلمان پیدا کړی ووایه شکر الحمدلله چې دا نعمت دې راکړی په ټولو نعمتونو کې لوی نعمت چې دی هغه څه شی دی ایمان دی یو سړی معذوره دی غریب دی په ډاګه ناست دی مسکین دی دا د هغې کافر نه ډېر بهتر دی چې ارپتي او کروڑپتي دی په اندامونو باندې روغ دی مال ورسره هم شته هر څه ورسره شته خو چې ایمان ورسره نشته که نه په دې سرو غرمو او په دې ګرمه ځمکه چې کوم معذور انسان ناست دی دا د هغې کافر نه غوره دی دته الله چې کوم نعمت ورکړی هغې کافر ته نه دی ورکړی د دې وجې نه چې هېڅ در سره نشته دی ډېر مایوسه شوې ډېر خفه شوې په دنیا کې بیا هم اسمان ته وګوره وایي شکر الحمدلله ستا لاک شکر دی الله چې مسلمان دی پیدا کړی په دنیا کې به ډېر د تکلیفونو ژوند تېر کړم په لږ وخت دی بیا به ختم شي بیا به څه شي کو معذور دی هم په دغې خاورو کې بیک دی کو په اندامونو باندې روغ دی هم په دغې خاورو کې بیک دی کو مالدار دی وزیر دی ملک دی نواب دی بادشاه دی هم په دغې خاورو کې بیک دی مسکین دی ګدا دی غریب دی هم به په دغې خاورو کې دغه ځای خو یو دی که نه دغه یو ځای دی نو چې ایمان درته الله نصیب کړی په دې باندې الله څه ادا کوه شکر ادا کوه وی چې کله الله تبارک وتعالی جنت او جهنم جوړ کړل دای پیدا کړل نو الله تبارک وتعالی جبرئیل علیه السلام ته حکم وکړو وی جبرئیل لاړ شه د جنت تماشا وکوي ګوره نو جبرئیل علیه السلام جنت ته لاړو نو جنت وکتو او د هغې نعمتونه او د هغې خوشحالۍ ولیدلې نو چې واپس راغې الله تبارک وتعالی تېنه تپوس وکړو جبرئیل جنت څنګه و نو جبرئیل علیه السلام وفرمایل وی الله ته دې جنت متعلق چې چاته هم خبر ورسېدو نو هغه به خامخا دې جنت لپاره تیارې کړي ته به ځان را رسوي داسې نعمتونه چې چا واورېدل نو ضرور به ځان دې جنت له را رسوي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمای حدیث قدسی دی الله تبارک وتعالی فرمای وای د مؤمن د پاره چې ما په جنت کې کوم نعمتونه تیار کړی دي تر اوسه پورې سترګو لیدلي نه دي غوږونو اورېدلي نه دي او د یو انسان په تصور کې د هغې خیال هم نشي راتلی د انسان په زړه کې د هغې تصور او خیال هم نشي راتلی داسې نعمتونه الله تبارک وتعالی د مؤمن د پاره په جنت کې تیار کړي نو جبرئیل علیه السلام فرمایي الله دا کم نعمتونه چې په جنت کې دي کم انسان چې د دې نعمتونو نه خبر شونه ضرور به دې جنت ته ځان را رسي بیا ورته الله تبارک وتعالی فرمایي جبرئیل لاړ شه د جهنم تماشا وکړه جهنم وینا جبرئیل علیه السلام لاړو د جهنم ننداره وکړه او د جهنم هغه ووري ولیدو د جهنم هغه بړکای ولیدله د جهنم هغه غصه ولیدله د هغې عذابونه ولیدل چې واپس راغی الله د دې جهنم متعلق چې د چا غوږونو ته هم د دې خبر ورسېدو چېرته به دې جهنم ته هغه رانشي چېرته به هم دې جهنم ته رانشي بیا ورته الله تبارک وتعالی وفرمایل وي جبرئیله اوس لاړ شه لږ بیا د جنت تماشا وکړه ځکه دا جنت چې دی دا خو ډېر ښایسته ما تیار کړی ډېر ښکلی ما تیار کړی دی خو دې جنت ته به راځي خلک څنګه د دې د راتلو هغه اسباب ورشه وګوره چې دې جنت ته به سړی څنګه راځي نو جبرئیل علیه السلام لاړو او چې کوم اسباب دي د جنت د تلو کم اعمال دي د جنت د تلو کم تکلیفونه برداشت کول دي د جنت لپاره چې هغه ولیدل کنه او واپس راغی وی الله دې جنت ته هیڅوک نشي راتلی که څوک راځي صرف ستا په رحم به راځي د جنت ته راتله ډېر مشکل دي ځکه چې د جنت ته راتله په تکلیفونو باندې دي په مصیبتونو باندې دي
څه تکلیفونه د شریعت دي او څه تکلیفونه اسی په انسان باندې راځي. لکه مونږ کول د ورځې 5 ټیمه دا به چې ته ګران کار دی کنه. غرمه خلک خوبونه کوي ته په غرمه کې پاسې جمعه ته به مانځل راځي. لاندې شپې د خوب به لا پوره شوی نه بیا به مانځل پاسې په جبې کې یخ شپې د سحر مانځل به پاسې مسجد ته راځي. سخت ګرمي به وي تګي به وګي به خروجه به نيسي. دا تکلیفونه نه دي روجه به نيسي. دارنګ بدلی تکلیفونه په انسان باندې ډېر شو راځي کنه. تبه دا ټوخه ده بل مرض ده غریبي ده بل مرض ده بل مرض ده تکلیفونه په انسان راځي نه. دا ګوره د جنت لپاره یو ذریعہ ده په انسان باندې دا تکلیفونه راتلل. ها لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د یو انسان د پاره الله تبارک وتعالى په جنت کې ځای جوړ کړی وي. د جنت د پاره پیدا کړی وي خو د په خپل عمل باندې دغه ځای ته نشي رسیدي. الله دله مقام مقرر کړی په جنت کې خو د عمل داسې چې د هغه ته په دې عمل باندې ځانو نشي رسولې. نو الله تبارک وتعالى په دې باندې تکلیفونه راوړي مصیبتونه پیراولي. نو په هغه تکلیفونو او مصیبتونو سره الله د دغه ګناہوں ختم کړي د درجه په اوچت کړي. دغه درجه په سکی اوچت کړي. نو الله په دې تکلیفونو سره دغه ځای ته ورسوي. په دا کم تکلیفونه کم مصیبتونه دي چې کله په انسان باندې مصیبت راغې تکلیف پیراغې د په دغه ټیم کې بد رد نه وایي د الله ناشکری نه کوله. بس وی الله دا غریبی مستاده طرف نه ده. بس الله دا مصیبت هم ستاسو طرف نه دی. الله دا مصیبت را له په شفا باندې بدل کړه. الله دا غریبی را له په مالداري باندې بدل کړه. اګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو فرمایل پیزه کوګه ما خوشاله یما او کو پګیړه موړ یمن خوشاله یما. پیزه کا چې پګیړه باندې وګه مکنه نو دا الله تبارک وتعالى ته دعا کوم الله ته عاجزی کوم او کو پګیړه باندې موړې منو د الله شکر ادا کوم. او به هر حال موږ له دغه درجه ته نه ورسېدل کنه. په موږ باندې چې کله مصیبت راشي موږ له پکار دي چې موږ وایو الله دا مصیبت ستاسو طرف نه راغله الله دا مصیبت پرانه ته لرکه الله دا را نه لري چې زه دې برداشت نشم کولای دا مصیبت را له خوشاله بدل الله نه بداسي سوال کوي ها د دې را دې بنوي. نو په دنیا کې به تکلیفونه راځي ځکه په جنت کې د مسلمان له الله یو ځای جوړ کړي یو مقام جوړ کړي د هغه ځای ته رسیدې نشي. الله په باندې بیماری راولي بل تکلیف راولي دې په صبر وکي دا هغه صبر د وجه نه الله تبارک وتعالى د درجه اوچت کې ګناونه ختم کړي. ګناونه دې سکی ختم کړي. روایت خرازي د انسان په لاس کې غنه لاړ شي غنه کنه په دې ورته الله اجر ورکړي. په دې ورته الله اجر ورکړي چې دته تکلیف میلاو. نو کله چې جبرئیل علیه السلام هغه مصیبتونه وکتل هغه تکلیفونه وکتل چې دا تکلیفونه به برداشت کوي هله به جنت ته ځي. ځکه حدیث مبارک کې راځي وی جنت الله په تکلیفونو باندې پټ کړی دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي خبردار دا الله سودا پر ګرانه ده. دا الله سودا سره ګرانه ده. الله سودا ارزانه نه ده. جنت ګټل دي آسان کار نه تکلیف په برداشت کوي. تمام استاد به فرمایي دا صدلون خو خیرات خو نه د چار سره دی ورته سي تکلیفونه به برداشت کوي. نو جبرئیل علیه السلام چې هغه تکلیفونه وکتل کنه او واپس راغی وی الله دې جنت ته تل ګران دي صرف ستا پر رحم به ورته خلک سي. بیا ورته الله تبارک وتعالى فرمایي وسلام شه د جهنم د تلو اسباب وګوره د جهنم ته خلک د کوم عملونو د وجه نه سي. نو چې جبرئیل علیه السلام لاړو او جهنم وکتو نو جهنم په مزو کې پټو. جهنم پس کې پټو په مزو کې پټته ځکه چې عیاشي دي خوشحالي دي بدکاري دي غلا ده زنا ده بل عمل دي ټول خوشحالي ګناه خدای هر انسان زړه غواړي کنه. هر انسان زړه ګناه غواړي خو ځان به د ګناه نه بچ کای. نو چې ستا زړه سمړي او غکای خپل مرزي کوي او ځان خوشحالي په دنیا کې نه چرته بځي جهنم ته بځي کنه. نو جهنم توش په خوشحالو کې پټ شوی وو. چې جبرئیل علیه السلام واپس راغی وی الله دې جهنم نه ځان ساتل ډیر ګران دي. دې نه ځان ساتل ډیر زیات ګران دي ورنه اکثر خلک هم دې جهنم ته راځي دې جهنم ته داخلي. الله د دې وجنا په دین اسلام کې به تکلیفونه برداشت کوي. دا تکلیفونه ستاسو د اوچتوالي د پاره دي ستاسو د ګناہوں د ختمولو د پاره دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي
وای د ټول نه زیات تکلیفونه الله تبارک وتعالى په دنیا کې پیغمبرانو ته ورکړي دي پیغمبرانو ته ورکړي او بیا چې پیغمبر ته څوک څومره زیات نږدې وي دومره به تکلیفونه زیات راځي څومره چې پیغمبر ته څوک نږدې دومره په هغه باندې سوي تکلیف زیات وي الله نو تکلیفونه به راځي مصیبتونه به راځي بعضې خلک داسې کنه مونږ ته ټلیفون وکړي وایي مولي صاحب چې مونځ او دس مې نه کوه ښه بېکاره ګرځېدم نو هر کار مې سم و اوس مې وظیفې شروع کړه مونځ او دس مې شروع کړه یو کار مې سمې نه خوري داسې وي پکې اکثر خلک که نه وظیفې هم کوم مونځونه هم کوم او نور فاسقان فاجران دي د هغې کار په بره روان دی زما په ښکته را روان دی زه ورته وایم الله تبارک وتعالی درنه په دې مصیبتونو باندې کوم ګناهونه چې دي کړي هغه درنه ختموي که نه هغه درنه ختموي ستا دپاره الله په جنت کې ټکانه مقرر کړې ده ځکه خو ته دیندارۍ ته راواړولې اوس په دې دیندارۍ کې به مصیبتونه راځي چې کوم ګناهونه شوي چې د هغې کفاره درله په دنیا کې درکړي شي او الله تبارک وتعالی به ستا درجې اوچتې کړي دغې مقام ته دې ورسوي نو ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا د دین اسلام دپاره چې چا سختي برداشت کړې ده که نه د هرې سختۍ سره بیا څه دي خوشحالۍ د هرې سختۍ نه وروسته بیا خوشحالۍ خو د دین اسلام دپاره دا نه چې د دنیا دپاره ته تکلیفونه برداشت کړه بیا وایي چې وروسته به خوشحالي راځي د دین اسلام دپاره د شریعت دپاره چې چا تکلیف برداشت کړی الله تبارک وتعالی به بیا ښې ورځې راوستي تر صحابه کرامو ژوند ته وګوره که نه د نبي علیه صلات وسلام یو صحابي دی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه دا د اصفهان اوسیدونکی و اصفهان دا په ایران کې یو علاقه ده د هغې اوسیدونکی و او د یو غټ جاگیردار د یو مالدار سړي زوی و جیداد هم ډېر او پلار یې مذهبي سړی هم و اصل کې پلار چې و نو مجوسي و مجوسي هغې چاته ویلی شي چې د اور عبادت کوي اوس هم په دنیا کې څه خلک شته د اور عبادت کوي بس د هغه نګراني دی چې اور چېرته مړ نه شي نو د قیامته پورې هغوی د خپل اور بلی هغه مړ کېدو ته نه ورکوي او د هغې اور عبادت کوي نو د پلار مجوسي و په خپل مذهبي کارونو کې دومره مخکې و چې د دوی کومه اتشکده وه د دوی چې کومه عبادت خانه وه د هغې مشر د ده پلار و هغې اور نګراني به د ده پلار کوله دومره پکې مخکې و بهر جاګیردار سړی پلار و نو دوی به دی به پټي و جیداد و هغې ته به تو راته سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه په دغې وخت کې حق دین چې و صحیح دین هغه دین عیسوي و عیسایت و د عیسی علیه السلام دین چې کوم دی دا حق دین و په دغې زمانه کې دی به چې کله خپلو پټو ته تو خپل جیداد ته به تو نو په لاره باندې د هغې یو عبادت خانه وه د عیسایانو هغوی به پکې عبادت کوو نو دی به کله کله هغې ته ورښکاره کېدو پس د هغې سره خبرې اترې شروع شوې نو ده ورته وویل چې زه خو مجوسي یم زه خو د اور عبادت کوم هغې ورته وایي د اور عبادت ولې کوې د الله عبادت ولې نه کوې د دې اور د دومره موده بندګي وکړه دومره وخت عبادت وکړو زه ته دې اور ته خو لاس دن نه کړه چې سیزي دي او که سیزي دي نه ډېر وخت یې ورسره دوستانه پاتې شو پکار ده چې تا خو نه سیزي که نه ټول عمر دې عبادت وکړو دې اور ته خو لاس دن نه کوي نه دا خو سیزي کوي نو اصلي عبادت کوي سوزي دی او عبادت هم کوي نو عبادت د چا وکړم د یو الله بندګي وکړم بهرحال د هغې دا خبرې د ده زړه ته پرېوتې نو ده عیسایت قبول کړو نو بیا به د کور نه د پټو په بهانه درته وتو چې زه پټي ته ځم او هلته کې هغې د عیسایانو عبادت خانې ته به ننوتو هلته کې به عبادت کو پلار یې پرې خبر شو چې پلار یې پرې خبر شو نو دی ډېر زیات ووخو سلمان فارسي رضی الله عنه ډېر زیات ووخو ته ما ته هم نه ګورې زه د خپل دین مشر یم او تا خپل دین پرېښود بل دین دې قبول کو ډېر زیات یې ووخو حتی تر دې پورې چې په زنځیرانو یې وتړو چې وایي تړو بهرحال دا عبادت خانه والو ته وویلو چې دلته خو ما پلار نه پرېږدي په څه طریقه ورته خبر ولېږو خو ستاسو مین مرکز ستاسو غټ مرکز کوم ځای کې دی زموږ غټ مرکز په شام کې دی وی کو چېرته ستاسو څه کسان شام ته تلو ما خبر کړه چې زه ورسره لاړ شم ځکه دلته ما پلار نه پرېږدي هغې ورته ټیک ده بیا څه عیسایانو شام ته تلل ده ته سوال جواب راولېږل چې مونږ ځو کو ته راسره ملګری کېږي روان شه نو سلمان فارسي رضی الله تعالی هغه زنځیران مات کړو په هره طریقه چې ځان یې کوله وکړو هغې قافلې ته ځان ورسو او لاړ شام ته ځان ورسو شام ته وتښتېدو چې شام ته ورسېد هلته یې تپوس وکړو په تاسو کې غټ فادري دلته کم یو دی د عیسایانو چې کوم غټ عالم دغه دلته کم یو دی
دا ورته وته نو خو دا د چې التلال ډیر ضعیف پادریو دا خدمت شروع په خپل ټوله کیسه ورته وکړه چې پلار مې ډیر مالدار سړی دی او زه د یو مالدار سړي زوی ما او پلار مې مجوسي له زه په دغه باندې مجبوره کړم کوم زه د کور نه را تښتېدلی ما او ما عیسایت قبول کړی هغه ورته وی ټیک ده زما سره به د دغه خدمت کوو زده کړه به یې کوله هغه پادري ډېر ښه سړی و ښه سړی و نیک سړی و زه د هغه خدمت کو خو بوډا و نو چې کله د هغه د مرګ وخت رانږدې شو د ځنکدن ټیم و بیمار شو نو ده ورته وی ته خو مرې مړ کېږې او زه خو مسافر یم وطن ته واپس تللی نه شم چې ته مړ شې نو زه به چېرته ځم ما ته خو هم سلار وښیه که نه نو دغې پادري ورته بیا بل پادري وښو وی په پلانکۍ علاقه کې زمونږ یو پادري دی او ډېر نیک سړی دی ته به د هغه خواله لاړ شي چې زه مړ شم په هر هر دغه پادري مړ شو دوی دفن کو چې دفن کو سلمان فارسي رضی الله عنه خپله کډه کندرې راواغسته روان شو لاړو هغې بل پادري ته ورسېد هغه ته خپله کیسه وکړه چې تا له پلانکي پادري رالېږلی یم هغه مړ دی هغه راته چې د خواله به لاړ شي هغه ورته وایي ټیک ده ده د هغه خدمت شروع کړو د هغه نه یې زده کړه شروع کړه خو دا دویم پادري چې و که نه دا ښه سړی نه و سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایي دی ټیک سړی نه و هسې په ظاهر کې د ځان نه یو پیر یو نیک راښکړی و خو یې نورو ډېر دنیادار سړی و پیسې به یې د خلکو نه اخیستلې په څه طریقې جمعواري کوله ما د ده خدمت کو دی بوډا و وی دی رانم په مړ کېدو شو نو ما ورته وایي چې ته خو مرې خو زه به چېرته ځم ده راته درېیم تن یاد کړو چې زه مړ شم هلته به لاړ شي به هر حال دی مړ شو چې دی مړ شو هغې ځای نه روان شوم هغې درېیم پادري له ورسېدم هغه هم ضعیفه سړی و دا خدمت مې کو د هغه هم ټایم د مرګ راغی چې هغه مړ کېده هغه ته مې تپوس وکړو چې ته رانه مرې زه به چېرته ځم نو هغه راته یو خبره وکړه هغه راته وي چې زما نه وروسته ته د هېچا خواله مه ځه ځکه زمونږ عیسایت چې دی دا اوس ډېر خراب شوی دی اوس به خلکو د ځان نه ډېرې خبرې ویستلي دي اوس داسې یو سړی نشته دی چې زه تا ته وښیم چې د هغه خواله لاړ شه ته د هېچا خواله مه ځه خو زه دا وخت داسې اینم که نه چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو ټایم دی موږ د خپلو کتابونو نه معلومات کوو او موږ ته د خپلو کتابونو نه اندازه داسې کېږي چې د آخرې زمانې د پیغمبر د راتلو وخت پوره شوی دی نو ته د هېچا خواله مه ځه د آخرې زمانې د پیغمبر تلاش شروع که زما نه پس سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایي هغه ته زه پېژنم څنګه د دغې پادري ورته وایي تا ته زه 15 علامات ښیم چې دا 15 نښې پکې موجود وي که نه دا به د آخرې زمانې پیغمبر وي کمې وي یو دا چې د آخرې زمانې پیغمبر چې په کومه علاقه کې پیدا کېږي هغه به شګله نه ځمکه وي تش بیابان به وي شګې به وي شینکې به پکې نه وي یو دا علامت دی وی دویم دغه پیغمبر چې کومې علاقې ته هجرت کوي په هغې علاقه کې به کجورې ډېرې زیات وي کجورې به پکې زیات وي وی درېیم علامت د دې پیغمبر دا دی چې صدقه به قبلوي خو خوري به یې نه خوري به نه او څلورم علامت دا دی چې هدیه به قبلوي هم او خوري به هم او پنځم علامت دا دی چې شاته د ونو په منځ کې به مهر نبوت وي دا پنځم علامت دی دا 15 خبرې چې د په عموم طریقه نه دا د اخري زمانه پیغمبر دی سلمان فارسي رضی الله عنه فرمایي وای دغه پادري مفات شو مونږه دفن کو او زه دغه د خوانه وروتم او ځان له مسګړي بيزي واغستې تجارت مې شروع کو چې دا تجارت به کوم او دا ګړي بيزي وساروما دا شپانه خو ګرځي په هر علاقه ته رسیدلې کنه نو ګرځم او د خلکو له معلومات کوم د اخري زمانه پیغمبر پسې به ګرځم ګړي بيزي مې واغستې ځان مې تجارت هم کوغه مې سره ولې هم په خوش کو په بیابانونو باندې به ګرځېدم یو قافله را سره میلو شوله چې د هغې نه مې تپوس وکړم چې تاسو د کومې علاقې یئ ما ته وایي چې موږ د مکې یو ما وایي چې یاره دا داسې دې زمانه کې به تاسو خبر شوي نه یې چې چا د پیغمبرۍ دعوه خو به نه یې کړي هغوی راته وایي چې هغه زموږ په علاقه کې دی که نه زموږ د علاقې سره د پیغمبرۍ دعوه خو کړي یو هلک راوتی دی ما ته وایي ستاسو په علاقه کې موجود دی وایي چې او ما چې ستاسو علاقه څنګه علاقه ده چېرې زموږ علاقه خو تشې شګې دي نو تشې شګې دي چینکي پکې نشته ما چې زه اول علامت خو مې وموندو اول علامت مې وموندو بیا مې ورته وایي چې دا پیغمبر څنګه سړی دی د هغه متعلق چې څه خبرې وکړې نو زما په زړه کې لږ نور هم رغبت پیدا شو ما ورته وایي چې یاره تاسو ما خپل کلي تر ځان سره بونه ځئ دې راته وایي چې ولې نه چې کله موږ واپس ځو تا سره لاړ شه که نه ما ورته وایي چې ټیک ده به هر حال دې کافرې چې کله واپسي کوله ما ته وایي چې موږ خو ځو را سره ځي ما وایي چې زر سره ځم
دوی سره مې واپسې وکړه روان شوم وی دغه کسان ډېر ظالمانو ختل دغه قافلې والا زما سره چې کومې ګډې بيزې وي په لاره یې درنه هغه په زور واغستې هغه رانه هر څه واغستل او زه یې پرې نه ښودلم زه یې ونیولم او هلته کې منډایي ته بوستم په هغه وخت کې به دا وینځه غلامان خرڅېدلو منډایي ته بوستم د تجارت قافله وه بیا هلته کې وویل چې دا زموږ غلام دی موږ به خرڅو ما ډېرې چغې وویلې چې زه غلام نه یم آزاد سړی یم آزاد سړی یم چا منله او هغه قافله وه د هغې خبره خلکو اورېده زما هغه چا نه اورېدله په منډایي کې خرڅ کړم غلام یې رانه جوړ کړ سامان یې رانه مو واغستو غلام یې رانه هم جوړ کړو خرڅ یې کړم وی چې خرڅ یې کړم ډېر زیات مې وچړل ډېر زیات مې وچړل ما وی چې الله د بادشاهۍ ژوند مې پرېښودو د ملکۍ د نوابۍ ژوند مې پرېښودو د پلار خو مې په علاقه کې ملکي او نوابي وه او زه راوتې دې دپاره وم چې د آخر پیغمبر ته ځان ورسم دین حق قبول کړمه نه خو زه غلام شم زه خو اوس د آخرې زمانې پیغمبر ته هم نشم رسېدی اوس خو د دوی خوښه ده چې ما سره څه کړي نو ځکه غلام به تښتېدی هم نه شو چې غلام به وتښتېده نو د هغه مرګ به دوی روا ګڼو وجې به بیا چې کوم ځای به چاړان دی په یوه وجې دا تښتېدلی دی زما غلام دی نو تښتېدی خو هم نه شم ځکه که وتښتم بیا خو مې مرګ ځای دی او ژوند د غلامۍ شو ډېر زیات مې جړل الله ته به هر حال دی چا اغوستی وم هغه په بل خرڅ کړم هغه په بل خرڅ کړم څه ډېر ځایونه خرڅ شوم تقریبا څه 15 ځایه خرڅ شوم په آخر کې چې زه چا واغستم هغه د مدینې منورې یهودي و هغه واغستم چې هغه واغستم هغه روان کړی وم بوستم هغې علاقې ته ورسولم چې کجورې پکې ډېرې وي ما ورته چې دا کومه علاقه وي چې دا یثرب دی یثرب کجورې پکې ډېرې وي نو زه خوشحاله شوم ګوره چې دا پیغمبر هغه ځای بدای کو ځکه مدینه منوره کې کجوره ډېره زیاته ده ښه علماو لیکلي دي چې کله حج له لاړ شو عمرې له لاړ شو بیا مدینې منورې ته ځې که نه نو په بس کې چې ناست دی که نه او کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو باغونه شروع شو نو د مدینې منورې حدود شروع کېدو والې دي د دغې ځای نه به ته درود شریف شروع کړي چې کله د مدینې منورې د کجورو باغات تا ولیدل که نه الله دې موږ ټول حج عمرې له بوځي چې کله د مکې نه ځئ مدینې منورې ته نو چې کله د کجورو باغات شروع شو د کجورو ونې شروع شوې د دغې ځای نه څه شروع کړه درود شریف په شروع کوي دا علماو لیکلي صحیح طریقه ده د دغې ځای نه به درود شریف شروع کوي د دغې ځای نه بیا د مدینې حدود شروع کېږي ځکه نو مدینه منوره کې کجوره ډېره ده ما وایي چې کېدی شي هغه هجرت چې به کوي هغه به دا ځای وي به هر حال د یهودي سره ومه او هغه له مې به زمینداره کوله او دا يهودي را باندې ډېر زیات مین وي ما به ډېر په اخلاص کار کو نه را باندې مین هم ډېر زیات وي لګیاوم په پټو کې مې داغه کار کو په کجورو کې کار مې ولکو په دې کې ناسا پیچغې شور شو په مدینه منوره کې زه لږ ودرېدم چې دا شور داسې شي دی وي تپوس مې وکړو چې ولې دا خلک سره راوتې دا شور او دا غوغا سره جوړه شوه وی چې د آخرې زمانې هغه پیغمبر چې و که نه هغه د مکې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو هغه پیغمبر د مکې نه مدینې ته راغلی ما وایي چې ځه الله تبارک وتعالی هغه دویم علامت هم پوره کړو دویم هم پوره کړو وینا غواړم خپل مالک لره مالک ته مې وي چې ما له لږې کجورې نه راکوي غلام دی که نه ما ورته چې ما له لږې کجورې نه راکوي زه له دغې سړي خوا له ځمه ځان سره به لږې کجورې ووسمه هغه راته وي چې ولې نه کجورې والتې که نه د ځان سره مې کجورې واغستې وامې غستې لاړم د دغې پیغمبر خواله چې ورسېدم ما ورته کجورې مخې ته کېښودې ما ورته چې زه سلمان فارسي یم د فارس اوسېدونکی یم خو دلته غلام یم ما ورته چې دا کجورې د څه دي ما ورته چې دا مې تاسو له صدقه راوړې ده نبي علیه السلام رانه واغستې قبول یې کړې ملګرو ته یې چې هلکه وخورئ تاسو وخورئ ما ورته چې تاسو چې سلمانه موږ پیغمبران صدقه نه خورو موږ پیغمبران صدقه او درېیم علامت خو پوره شو موږ پیغمبران صدقه نه خورو رالم بیا د مالک خواله څه ورځې پس مې ورته چې ما له لږې کجورې نه راکړه زه هلته ورځم چې واله که نه بیا مې کجورې واغستې چې واغستې بیا د دغې پیغمبر خواله ورغلم ما ورته کجورې کېښودې چې سلمانه څه دي ما ورته ویې چې کجورې مې راوړي دي خو دا تاسو قبولې کوئ نو ما ته چې د څه کجورې دي ما چې دا مې هسې هدیه راوړي تاسو لره نبي علیه السلام ته په خپله اول واغسته وخوړه بیا ملګرو ته چې هلکه وخورئ هدیه یې وخوړه هم او په ملګرو یې تقسیم کړئ ما چې زه څلورم علامت هم پوره شو اوس یو علامت پاتې دی چې مهر نبوت دی د نبي علیه السلام سره داسې کېناستم بیا پاڅېدم د نبي علیه السلام د ملګرو سره په خبرو اترو شو نو زه پاڅېدم د نبي علیه السلام شا طرف ته به بار بار تلم اوس مهر نبوت وینم که نه اخري علامت پاتې چې دا وینم
بار بار د نبی علیہ السلام شاته تلم ویل خو مینه شو چې د الله پاک پیغمبر دا صادر ښکته کړ چې زه د اولی مبارک وینم ویل خو مینه شو ما وی چې زه دا صادر بچرتا داسې وکړي چې زه به وینم نبی علیہ الصلوۃ والسلام را باندې پوه شو چې سلمان فارسی څه لیدل غواړي سلمان فارسی څه لیدل غواړي نبی علیہ السلام داسې رضان صادر ته وکړو کمیس نو نبی علیہ السلام دا صادر داسې ښکته وکړو چې وکړو وی مهر نبوت مې د ولو په منځ کې ولیدو چې د کوترې د اگۍ په مقدار باندې الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم چې لیکلی شوی و چې دا مې څنګه ولیدل ورمنډه مې کړه خوله مې پکې خوده او په چغو چغو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په جلا شوم چې د الله پاک پیغمبر ما دا لیدل غوښتل دا مې لیدل غوښتل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرالمه په جلا ورته شوم ما ته چې کلمه راته وایا دې کلمه راته ویله ما ته چې سلمان دلته راځي ما چې د الله پاک پیغمبر نشم راتلی زه پر دې غلام یم زه بس تا خواله څنګه راسم زه راوته په تاسو مخ غلام شوی مسو کما نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته ویل چې سلمان د دې مولا سره د عقد کتابت وکړه عقد کتابت سره وکړه مکاتب دي تا جوړ کی او ته زبل دومره پیسې درکم ما آزاد کا دا عقد سره وکړه امام چې ټیک ده اعلان خپل مولا ته نوي چې ما آزاد کا زبر له پیسې درکم نو چې سره څوک یو شی نه خرڅي کنه د دې سره ټی و چې څوک نه کنه داسې کنه زمانه مولا ډیر رضا بیا غره ته سلمان دومره بسره راوړي دومره وا سره راوړي او په پلان کې باغ پټی کې رااله د کجورو یو باغ ولګوا او چې کله هغه کجورو دانې شروع کړل بیا به خبرې کو بیا به څه کو ما چې زما ارمان نه پوره کیږي زما ارمانو یو به دومره سره د کم طرف راوړم او بل دار چې کجوره دانه نسی ته کجوره نه لکه او غټیږي او بیا دانې نسی پاره کو کړو نه لګي کجوره نه لکه کنه یا چې هغه دانی ترسه نسو کال پکې لګي ایمه چې دارمان زمانه پوره کیږي ایران نبی رسول الله والسلام لره استرګونه مې وخت روان شي مې چې الله پاک پیغمبران نکېږي ایمه ته چې ونی ایمه ته چې قرآن هغه دومره سره غواړي نو زما سره کم دي نو غلام یم او دوی ما هو چې کجور باغ را لولګو چې دانی ونی بیا به آزادو ما نو دا کېږي نبی رسول الله والسلام راته فرمایل چې سلمان دا خبر او سره پخه کا تور سره سکا پخه کا الله پاک پیغمبر سره کوم دي بس تو سره خبرو کا حق سره کا به سره پوره کا سید زلالم امام الله ته چې دا حق درته منظور دی درته سره به زمون منظور دی چې سید هغه په خندا شي سید چې ته مال باغ لګای به کجوري کې بیا ورسته ګورو صحیح شو ابای مې سره وکړه ورځ لګي غونټه تیر نه وي چې نبی رسول الله سلام را پسې سوال جواب کوي سلمان فارسی ته زما خواله راشي اذا نبی رسول الله سلام خواله را لمه نبی رسول الله سلام را سره راکړو چې سلمان دا سره واله دا سره واله الله قربان شم د خپل محبوب نه سره سوک چاله ورکی په کیلوګانو سره سوک چاله ورکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د یو تن اسلام دومره خو د یو مسلمان آزادېدل ورته دومره خو مسلمان واله دا سره دا الله پاک پیغمبر هغه چې کوم سره یادې دا خلک دي دا خلک پوره کیږي سلمان دا اوسه ته دا وته لګنه دا ورته اوتله چې سره مې وړو مولا لا مې وړو مولا تمې چې دا سره اوتله چې هغه وتلل چې څومره هغه ولې دومره اوختل هغه سره ولګ ما چې ولګ خو چې څومره هغه ولې دومره اوختل دا د نبی رسول الله سوا معجزه و د نبی رسول الله خیو سره خوش وس کجوري بس کیږي نبی رسول الله کجورو د کار ټیم راغی نبی رسول الله سلام راته چې سلمان ته چې زمکه برابر کی بیا ما ته سوال جواب وکړه چې کجوري پکې درلو وکړو کجوري پکې درلا ما چې زمکه برابر کا نبی رسول الله علم د الله پاک پیغمبر زمکه می تیار کړی د کجوري پکې کړل غواړي نبی رسول الله والسلام مرګره شو صحابه کرام ور سره دي لاس په څوک نه ورړه کجوري ز په خپل کړم نبی رسول الله والسلام تمام کجوري په خپل لاس نه حل کړی الله په خپل لاس مبارک باندې نبی رسول الله باغ ولګو کجوري نه حل کړی چې کجوري نه حل کړی کجوري دومره زر غټې دي چې د کجورو د بار ټیم راتلو ټول کجورو بار ونیو په یو کال کې وایي کړلې کجورو سوي ولې داري ونیولې بارداریم شولې زر غټې شوې سلمان فارسی راغلی د الله پاک پیغمبر کجورو خدانی کړې دي ته راشه نن داري لکړه نبی رسول الله سلام چې لال په باغ کې ګرځي تمام کجورو دانی نیولې په ټول باغ کې دوه بوټي داسې چې هغه دانی نه دي کړې هغه دانی نه دي کړې هغه بار نه دي نیولې نبی رسول الله پریشان شو چې دې ټول باغ د کجوري نیولې دي دوه ډکو پکې ولې دي نیولې عمر رضی الله تعالی په خندا شو دا الله پاک پیغمبر د دوه ډکو پکې ما کړی دا پکې ما کړی دا الله پاک پیغمبر دې ځکه کجوري نه دي کړې نبی رسول الله دا وباسي شابه ولا
په خپل لاس مبارک په کې دوړي کې نور نار کړو او چې څنګه نه کړو هغه دوړ کوم بار ونیو هغه هم سونیو بار ونیو سلمان فارسی رضی الله تعالی لاړه خپل مولا له سره دی راته ویل هغه می درل در کړو او تا وی چې باغ را له او کړو چې کجوري وکي بیا به آزادي راشه هغه دانیم نیولې دي مالک چې وکتل سلمان ته آزادي ته آزادي الله سلمان فارسی راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې لګیا شو خبره مې درته څه کوله د دین اسلام د پاره به تکلیف برداشت کړي مصیبت به برداشت کړي غمونه به برداشت کړي تهمتونه به برداشت کړي الله دا به هر څه برداشت کړي په خپل ذات باندې ورنه هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته راځي هر قسمه رکاوټ به درته مخې ته درځي خلک به ستا په ذات باندې گزار کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جادوګر وایي او کنه وایي کوډګر ورته وایي او کنه وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جادوګر وایي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوډګر وایي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مجنون وایي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ساحر وایي دی شاعر ورته وایي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورانو له طلاقونه ورکړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوراني دوخانو نه راتاو کړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاخونه مبارک شیطان کړي دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی مبارک دوینو ډکی کړي دي شوی دي کدانې دي شوی عائشہ بیبي ته تاسو کوی د الله پاک پیغمبره پتا باندې کوم ورځ ډیره سخت راغلی ده یا عائشہ چې کله طائف ته لاړه مکنه د طائف خلکو په ګټو وشته مغه ورځ را باندې ډیره سخت و را باندې ډیره سخت و زه څوک یم او ته څوک یې ما به څوک معاف کړو تا به څوک معاف کړي ما تا ته د دین په کار کې رکاوټ جوړیږي که نه جوړیږي ضرور به درته جوړیږي کله به دې په ذات باندې گزار کیږي کله به په یو طرف گزار کیږي کله به درانه بل طرف گزار کیږي برداشت وکړئ دا ډیر ګران کار دی قربان شم د احمد محبوب نه او ډیر اخره زمانه راوتی دا الله دې زمونږ د دین اسلام